دا یو ورو سوال کړی دی چې په هغه اوبو باندې اودس چاردم کېږي کومې اوبه چې په نور باندې ګرمې شوي او بعض خلک وایي چې دې سره سړی بیمارېږي. دا خبره یاده کوي چې د علماو په منځ کې اختلاف دی. بعض ویلي دي هغه اوبه چې په نور باندې ګرمې شي دي استعمالول مکروه دي، بعض وایي نه مکروه نه دي، یعنې حرام یې ورته نه دي ویلي خو مکروه دي. مکروه معنی ده چې نه استعمالولې غوره دي. او دا د احنافو او د امام شافعي مذهب او امام مالک مذهب د هغوی قول دی. دې دپاره بعض شروط هم یې ښودي. هغوی دا دلیل ذکر کوي څوک چې ووایي کومې اوبه چې په نور باندې ګرمې شي په دې چاردا مه کوئ او دا مکروه دي. یو روایت امام دارقطني رحمه الله راوړی دی، پای کې دا د عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ما پسې راغی او ما اوبه ګرمې کړې وې نور ته، وی ما ته وایي چې داسې مه کوه، داسې مه کوه، دې سره برګې مرض لګي. دا یو دلیل هغوی پیش کړي او دا روایت په خپل امام دارقطني رحمه الله دا کمزوری کړی دی ځکه چې دې کې یو راوي دی خالد بن اسماعیل او دا محدثینو پرېښودی دی د کمزورتیا د لاسه. دویم دلیل امام شافعي یو روایت راوړی په کتاب الام کې، په هغې کې دا دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا نه خوښوله چې یو سړی په هغه اوبو باندې غسل وکړي کومې اوبه چې په نور ګرمې شوي، او هغه به دا وي عمر بن خطاب به وي چې دې سره په سړي باندې برګې مرض لګي. دا روایت او دا اثر ضعیف جدا، انتهایی کمزوری روایت دی. او دی په سند کې راوي راځي ابراهیم ابن محمد ابن یحیی. امام احمد ابن حنبل د ده په باره کې وی دې عقیده کې قدري معتزلي جهمي بلکې لنډه دا وی کل بلاء فی، د دنیا چې کمې جاخي ټولې په ده کې موجود وي. نو چې د دنیا ټولې جاخي په چا کې موجود وي او دی په روایت کې راشي روایت کمزوری شو. نو صحیح خبره دا ده چې هغه اوبه چې په نور باندې ګرمې شوي په دې باندې اودس چاردام کول یا غسل کول دا مکروه نه دي، ځکه چې یو شي باندې دا فتوه لګول چې دا کار مکروه دی دا ته یو حکم صادری شرعي او د هغې لپاره مضبوط دلیل پکار دی او مضبوط دلیل په دې باندې نشته. هر چې دا خبره کوي چې دې سره برګې مرض لګي، که چېرته دا حقیقت وی چې دې سره برګې مرض لګي نو بیا به مکروه نه وي، بیا به څه بیا به حرام وي، بیا به پیغمبر خو واضحه الفاظو کې ویلی او په صحیح سند سره موږ ته را رسېدلی وی چې دا حرام دي ځکه دې سره برګې مرض لګي. او دا خبره هم کمزوري ده چې دې سره برګې مرض لګي. والله اعلم.